تیز رفتاری ظلم کول دی د خپل ځان سره انسان نه مړ شي نه ژوندی وي معلق پاتې شي او خوږ لالي د تانبې دي تانبې بیا جوړیږي انسان چې یو ځلې چق پق شي نو چق پق پاتې شي او یو سړی د خوړ په غاړه داسې ووې لا ایمان زمونږ سم نه دی ملګرو او چې حاجي صاحب په زمزم کې ملاوټ کړي نو غریب په یو والا ګرم نه دی ملګرو د پورات د سین په غاړه که یو سپی د تندې مړ شو نو عمر ویل ملګرو چې عمر یې ذموار دی او په شلګونو انسانان مري څوک د لوږې څوک د تندې زمونږ پوه خلک وایي مقدر یې ذموار دی خادم صاحب دا یو کلام بې لګام دی او د هغې نه یو 3 بندونه ویمه ستاسو به اجازه سره راشه اشنا دومره ګراني وګوره او زمونږ د وچې د خاني وګوره او دلته هر ښکلی که سینګار کوي نه د ډوډۍ غم خو به یې پلار کوي او د سعودي د مسافر بچیا احتیاط کوه ګورې لوپر بچیا پلار دی په نیمه خېټه ځان ساتي هلته شیخانو له اوښان ساتي اول چې دلته کرونا راغله او په ډېرو جونو کې حیا راغله چې په میدان به یې اتڼه چو بیا هغه پیغلو هم ستڼه چو او خادم صاحب آخري شعر ویمه خاجي شاید صاحب خېټه مړه شوه نو حیا لاړه او شا لاړه شل ګزه خمتا لاړه او د پیښور دومره کپړو ته ګوره او ته د یورپ د جنکو ته ګوره ډېر وایي په مونږ پښتنو هغسې ورانه د لالا دنیا د پرمختګ په لور روانه د لالا او نور په دې وطن کې د هر څه د نرخوتي یو د پښتنو وینه ارزانه د لالا مننه یو غزل به ته ویم چې وایي ته خبرې په دې دومره زندګۍ کې زما روح سکون موندلی موسیقۍ کې چې نصیب لا چاته نه دی بادشاهۍ کې ما هغه مقام لیدلی فقیرۍ کې او دومره زور و د حسن په ځوانۍ کې چې اوبه به ښکارېدلې په مرۍ کې مننه دومره زور و د حسن په ځوانۍ کې چې اوبه به ښکارېدلې په مرۍ کې هغه بیا چرته به بام په سر ولاړه د زلفانو خوشبويي راتله سیلۍ کې چې زما د محبت نه انکاري شوې خدای دې کونډه که بسره بنارسۍ کې مننه چې زما د محبت نه انکاري شوې خدای دې کونډه که بسره بنارسۍ کې او د وطن خواږه مو نشته په نصیب کې ژوند مو خاورو شو بس په کراچۍ کې او ستا د زنې په بوسه کې چې کم خون و هغه خون نو اشنا په خوبانۍ کې او د سایر د مړاو سترګو برکت ته کني خون نشته اشنا په زندګۍ کې مننه چې مو په زړونو کې سردار شي سردار دې ته وایي بل چې د قام په سر پدار شي پدار دې ته وایي مننه چې مو په زړونو کې سردار شي سردار دې ته وایي بل چې د قام په سر پدار شي پدار دې ته وایي چې د ګړنګ څوک گزار شي هغه نه دی گزار خو له نظره چې گزار شي گزار دې ته وایي مننه
او مړه د بنګو بوتل خمار بس خماري مړه د بنګو بوتل خمار بس خماري په مستو سترګو چې خمار شي خمار دې ته وایي مننه او د خپلې خېټې چې غمخوار شي غمخوار نشي کېده د خپلې خېټې چې غمخوار شي غمخوار نشي کېده خو چې د خوارو څوک غمخوار شي غمخوار دې ته وایي مننه جی او چې په هنداره کې سنگار شي سنگار نه دی هغه چې په هنداره کې سنگار شي سنگار نه دی هغه چې په اخلاقو کې سنگار شي سنگار دې ته وایي مننه او ما په دنیا کې په قسمونو مریضانو لیدل ما په دنیا کې په قسمونو مریضانو لیدل د عشق پرنس چې څوک بیمار شي بیمار دې ته وایي مننه جی او که په تعلیم ډګرۍ هوښیار شي هغه هم منمه که په تعلیم ډګرۍ هوښیار شي هغه هم منمه او چې په ډغرو کې هوښیار شي هوښیار دې ته وایي مننه جی او کشي زړګی د حسرتونو هدیره د همدرد خادم صاحب کشي زړګی د حسرتونو هدیره د همدرد او ستا ارمان پکې مزار شي مزار دې ته وایي ماله هم دومره پورې چل پتا د ننګ راځي ستا په ښایست به مې د حورو سره جنګ راځي ماله هم دومره پورې چل پتا د ننګ راځي ستا په ښایست به مې د حورو سره جنګ راځي او مننه تمام شپه مې زه په دې خبره وخورم مازغو تمام شپه مې زه په دې خبره وخورم مازغو چې په جانان به د ښایست څومره قلنګ راځي مننه او یو څو شعرونه دي چې ستاسو د زور نه یم را سره مه کوئ زور پرښتو ستاسو د زور نه یم را سره مه کوئ زور پرښتو زری زری یم لږ تعامل وکړئ د ګور پرښتو ستاسو د زور نه یم مننه ستاسو د زور نه یم را سره مه کوئ زور پرښتو زری زری یم لږ تعامل وکړئ د ګور پرښتو او خلکو تړلې وه د خدای سره نامه د مریم خلکو تړلې وه د خدای سره نامه د مریم دا به وړوي که په تاسو لږې تور پرښتو مننه خلکو تړلې وه د خدای سره نامه د مریم دا به وړوي که په تاسو لږې تور پرښتو او زه هم سوځېږم له ډېرې مودې تاسو ته ویم زه هم سوځېږم د ډېرې مودې تاسو ته ویم ما لري یو سی د بیلتون له دغې اور پرښتو مننه زه هم سوځېږم له ډېرې مودې تاسو ته ویم ما لري یو سی د بیلتون له دغې اور پرښتو او زه مې د خپلې دردمندۍ نه تر سپېږمو راغلی زه مې د خپلې دردمندۍ نه تر سپېږمو راغلی توان راکې نشته دی چې ویې مو سمه نور پرښتو یو حسن لمبه کړم بل شباب په پسرلي کې یو حسن لمبه کړم بل شباب په پسرلي کې چې کړلې ښایستونه لاجواب په پسرلي کې داستا چې اراده زما د مرګ نه ده نو سدي داستا چې اراده زما د مرګ نه ده نو سدي اوربل کې چې د یخې د ګلاب په پسرلي کې ساقي ستا د شرابو خون هغې ته چرته رسي ساقي ستا د شرابو خون هغې ته چرته رسي یار ماله چې راکړي و شراب په پسرلي کې چې ته په شاعرۍ دومره مینه یې نو ګوره چې ته په شاعرۍ دومره مینه یې نو ګوره زه دا ځلې به راوړم کتاب په پسرلي کې ستا اولونه ننګو کې او بل سترګې غټې غټې ستا اولونه ننګو کې او بل سترګې غټې غټې په دې کې به ډېر ګران شي انتخاب په پسرلي کې ستا اولونه ننګو کې او بل سترګې غټې غټې ستا اولونه ننګو کې او بل سترګې غټې غټې په دې کې به ډېر ګران شي انتخاب په پسرلي کې او د سترګو په کتو مې ګزاره کوه روښانه د سترګو په کتو مې ګزاره کوه روښانه د مخه به زه لرکم ایجاب په پسرلي کې لیونتوبونه په زړه باندې مې تل ولاړو
لیونتوبونه وو په زړه باندې مې تل ولاړو چې مې د زړه د ارمانونو په تکل ولاړو او زما فکرونه زما ټول خیالونه ستا په حق لا زما فکرونه زما ټول خیالونه ستا په حق لا لکه چې څاڅکي د شبنم وو او په ګل ولاړو او دا ګونګوسې په قتلګاه کې د ژوندون خورېدو دا ګونګوسې په قتلګاه کې د ژوندون خورېدو دغه استازي چې کوسترګي د اجل ولاړو او مننه د حق خلاف د خاموشۍ په دستور نه ولاړ د حق خلاف د خاموشۍ په دستور نه ولاړ په دار ولاړو ډوبېدو که په دلدل ولاړو او چاراتوي دا زمانه د غزلونو نه ده خادم صاحب چاراتوي دا زمانه د غزلونو نه ده ما وی باڼې په لیمو غزل غزل ولاړو او زه چې په غرق دریاب د خپل بېوسۍ ډوبېدم زه چې په غرق دریاب د خپل بېوسۍ ډوبېدم پردو لاسونه پړقول خپلو خندل ولاړو او مننه دغسې خلک لکه و چې بېمعنې لفظونه قیس صاحب دغسې خلک لکه و چې بېمعنې لفظونه چې نه د ځان په ننګ ولاړو نه په بل ولاړو او دغسې خلک لکه و چې بېمعنې لفظونه چې نه د ځان په ننګ ولاړو نه په بل ولاړو او ټولو ته ډالۍ زموږ ټولو پښتنو ته چې د نړۍ شوخ رنګونه ټول پیکه پیکه ښکارېدل د نړۍ شوخ رنګونه ټول پیکه پیکه ښکارېدل موږ چې د خپلې سادګۍ سره شډل ولاړو او خاکساره ټول د بخ رنګونه و د مخ د جانان خاکساره ټول د بخ رنګونه و د مخ د جانان چې په سایه یې د خواره واره وربل ولاړو ډېره مننه ژوند نه مې وس رنګ د مستۍ نه راوړي ژوند نه مې وس رنګ د مستۍ نه راوړي وګوره زما سره دا څه کېږي او خپلې خاموشۍ دننه وخوړم دلته د مستۍ خبرې نه کېږي او ژوندون څه دی خو د وخت ژوندون څه دی خو وختونه تېرول ما غستې هم د دې نه جایزه ده او چې ژوند وبېلې نو هله به هوښیار شي دا زما یوه کامله تجربه ده او بله قطعه ده باسین صاحب چې زما ژوند خو ټول زوال طرف تکتلی دا چې کېږي نو ښکاره را سره کېږي او عشق د داسې بې صبرۍ سره مخ کړی نه پوهېږم چې به څه را سره کېږي او بله قطعه ده چې اباسین صاحب بله قطعه ده چې د رب د جمالیاتو د تللي خلک کم وو د پوهې سړی دومره په جهان کې چرته نه وو او که دې خلکو د حسن معیار لږ شان پیژندی شوی یوسف په یې خرڅ کړی په کنعان کې چرته نه وو او بله قطعه ده چې دلته څوک د مینې قصې نه کوي دلته زه د عقل نه خالی شومه او خپلې خاموشۍ دننه وخوړم زه خو په ارمان ستی شومه او بله قطعه ده چې کومې ناکردې را سره ژوند وکړې زه په دردېدلي ژوند پوهېږمه او سا به رانه رو په قلاره ځي زه به په ارمان مړ کېږمه